هغه ځوانان متوجه شي چې واقعا پښتانه دي او ژوند کولو ته اراده لري. زړو ته ځکه نه وایم چې دا ټولې ناغېړیانې زړو کړي دي، ښه په دې باندې پوهېږي، خو سترګې ورباندې پټوي. پښتو یې په هېره کړې ده، ننګ نه لري، غیرت نه لري، ډارن دي. په بښنې سره هغه سپین ږیرو ته نه وایم چې نن راجګ شوي دي، چغې وهي د خپلې خاورې او د خپل ولس لپاره. د پاکستان د جوړېدو 3 مقصدونه وو، لوی غټ مقصدونه. د پاکستان د جوړېدو مقصد کله چې هند، پخوانی هند د برطانیه کالوني وه، د هغې لاندې غلامان به ورته ووایو او مسلمانان په ډېرېدو نو برطانیه وغوښتل چې دغه مسلمانان سره وویشي، په 2 برخو باندې تقسیم کړي، چې دوی په خپله د جنا په مټ باندې چې دی ورته مخکې که پښتانه پکې هسې وي ما او مار سړی وچیچه، پښتانه هسې منډې پکې وي او ځینې علما کرام. صحیح دی، خبر نه وو چې د دیګي کې څه شی دی، خو سر یې په ایښی او د اسلام نارې وهلې. کله چې دوی پاکستان جوړ که، ولې چې په هند کې دومره برصغیر کې دومره مسلمانان په ډېرېدو او زیاتو چې هندوان او سیکان چې کوم وو هغه اقلیت او اکثریت مسلمانانو، نو یو تاوان خو دا ورکړه چې هند هندوانو او سیکانو ته په لاس ورکړه، مسلمانان یې سره وویشل. کله چې 2 ورونه خپلو کې خلاف شي، په خپله د هغوی کور رانیږي. بل دویم د دوی مقصد، د برطانیه مقصد د پاکستان د جوړولو دا و چې پښتانه سره په 2 وویشو، لکه څنګه چې د ډیورند کرښه کش کړه او پښتانه یې په 2 برخو سره وویشل او په دې کې بریالي شو. هلته چې هند جوړ کړه، دلته پاکستان جوړ کړه. نن تاسو ګورئ تر ننه پورې زمونږ او ستاسې مولایان د اسرائیلو، د یهودو، د عیسایانو دومره خلاف نه دي لکه خبره چې کوي هند ته به ځو او هندوستان هم چنان همدغسې. دلته چې پښتانه سره بیل کړل په ډیورند کرښه باندې، نن موږ او تاسې ګورو چې یو پنجابی نه راپاڅېږي لیکن پښتون راپاڅېږي او افغانانو ته بدې ردې وایي. دی وروزل، که نن یې غم ونه خورئ سبا د دې نه زیاتېږي. نن چېرته په 100 کې 10 راپاڅي، چغې وایي، خپل پلار او نیکه ته کنځل کوي، سبا به 100 په 100 کې راپاڅي، نو د دوی امیدونه به ټول پوره شي. درېیمه مقصد یې دا و چې پاکستان د افغانستان، د ایران، د چین، د روس او د هندوستان دپاره سرخوږی جوړ کړي، ستونزې ورته جوړې کړي. لکه دا 15 اویا کاله چې جوړ شوی دی، تاسو یې ګورئ پاکستان د چا سره دوستي کوي او د چا سره دښمني کوي او څنګه کوي، چې د دې لړۍ تر ننه پورې موږ او تاسې ګورو لا روانه ده، چې تر څو پورې به دوام ولري، تر څو پورې چې دا پاکستان په دې ځای کې موجود وي، په دې سیمه کې دا لړۍ به روانه وي. نور قضاوت په تاسو.